ماشومه او دا دې بیا هم روانه ده ډېر خلک به خوشحالي او داسې ډېر خلک دي ما لیدلي دي چې دې روژې پسې جاړي دا یو بختوره میاشت ده الله دې بار بار زمونږ په زندګۍ کې راولي او دا اوس دا آخرنۍ عشره د دې ډېر زیات فضایل دي ملګري خبره کوله دې کې د شب قدر شپه هم راځي دا خو تا ته هم پته ده ما ته هم پته ده ټولو خلکو ته پته ده انسان کمزوری دی د دې نه په مخکې روژو کې د چا نه تراویح تلي د چا نه څه مونځونه تلي دې لسو شپو کې چې ټیټ عبادت وکړي تراویح هم پکې وکړي او کوشش پکې دا وکړه چې یو 2 رکعاته نفل د ماښام د مانځه نه بعد یا د ماسخوتن د مانځه نه بعد دا ډېر غټ ثواب لري صدقه ورکول دا ډېر غټ ثواب لري نو بس روکې دې لسو شپو کې خلک اعتکاف ته کیني عبادت یې پکې کوي دا یو چانس دی اوس بیا پته نه لګي یا به یا به نو نو زندګي ده اوس دې پیدا اخیستل غواړي خبرې خو دې ډېرې ښې وکړې دا راته ووایه چې دا تاسو څه کړلي دي یار دا خو چا سره ګلونه کړي او چا زیړ کړي او دا څه دي ما ته هم پته نه لګي خو بس پلار مې کرلي دي پته نه لګي چې دی څه کرلي دي دا څه وایې نو ته ترې خبر هم نه وم ملګري لږ خیراتي صدقې لږ راکړې روژه را او روژه خو دا ما ته هم پته ده بس کوڅه درسره یې راکړه روژه ماته پې ځان له وړمه ورګه ښه ما څه خو لکه ماتې خو راسه لکه چې بچي نشته دی دا والم ځه بس ته وګورې د الله داسې ښه بنیاده مې تیاره وه داسې مړه بس نن سبا څوک چاله 100 روپۍ هم نشي ورکولو تا ماله زرګیز راکړه چې دا دله ورکړه یاره منمه دې ښه ډېر ښه انسان یې د مړه خدای به له دې بدلې درکړي دا خو ستا وې دلته د نول وې د تا له ما درکولې تا هغه له ورکړې دا څه وې نو تا مخکې نه وې نیکو یا لکه ماشومه ودرېږه یا لکه ودرېږه ماشومه یو 100 پکې واله او نورې راوړه دا پردی دي دا پیسې مور مې سبزۍ ده راکړي مړه یاره د اختر دې سیزن ته ګوره استاز کیني نه هلکه ته خو کښېنه دلته خلکو نه ناپونه هله ګوره زه په ناپ نه پوهېږم او دې تللی دی یو خو مړي ژوندي دی د ډېر دي دا اوس زه چې سهار راغلی یم نو دې تلي وي یو 2 منټو کې راځم او پته یې ونه لګېده جوړې ډېرې دي او دوکان کې کښېني نه زه ورته یم هلکه کار دې کوه کار کوه نه کوي دا استاد چې کوم خواته دی ما ته وی بس خالي کور ته ښکاره کېږم او دا دې 2 منټو کې رالم او دا 15 ګنټه روانه ده او یو کس راځي او دلته زه یوازې کار ته پرېښیم نو دا ته زما دوکان خو نه یې زه خو تاسو کاریګر یم ولې ما وجنې قرض دې راپورې دی که څه حساب دی لکه ناجایزه کوي که نه او دلته خو تا ته پته ده ما له ناپ چل نه راځي نو وختي م یو بابا راغی وي ناپ رانه واله ما وی لږ وروسته راشه نو زه به چا ته وایم چې لږ وروسته راشه او دا دې بدا شي کار یې اخیستی دی مړه به دا به مونږ په چا وجنې ما ته پته ولګېده دا خو ګرانې جوړېګانې دي که نه دا ګوره دا یو هم وختي وګنډله السلام علیکم استاد جی وعلیکم سلام استاد دا جوړه دا ګنډل دی یار دا وګوره بلا شي خلک را روان دي او زه ورته یم استاد جي دونه کار دی اخیستی دی بس دی نه ما ته وایي ګورې وي خلکو نه جوړېله وبه ګنډم نه لورګه ښه چاناب د نه والم راشه روکې چاناب د نه والم اوس په ناپ پیږم نه خو ښه کې قادر علي که ناپ لیکه ځه دا کپړې دې ټیک دی او دا صحیح دی دا خبره همدې پورې بس برابر ناپ رانه واخله چوکدي لنډې تنګې نه ښه که نه ونیسه یو 40 لیکه ښه اکتای نیسه ته بېغمه شه مړه داسې کپړې دله جوړې کړمه که نه صحیح ده چې د واده کار به بیا په ما کې صحیح ده خوښه مې دې روژې ته ګوره دې سکریمانو ته ګوره ښه
13 ولیکه نور لسه 19 ولیکه کېنه بچې دغلته کېنه بایس ولیکه 22 استاد زه خو ارجنټ ګنډم نو دا به کله تیار شي وا چې ارجنټ یې ګنډې خو بس 2 ورځې بعد به پسې راځه ښه تیار یې وي ښه صحیح ده ما ته کار ډېر هم دی خو تاله کوشش کوم چې مخکې کمه ده ښه بس چلو که کار وکړو ټیک شوه ځه ټیک شوه ځه په مخه دې ښه یا لکه که سر استاد ناب دې سیټ واغشته کو نه هغه استاد خو نشته چېرته تللی هسې نه لانجه راته جوړه نه شي نو روکي دا وختي زه څه لګیا وم دا غاګ په مخ کې مې غږ نه شو کولی دا خو ما په لومبي ځل ناپ واغشته مونږ چېرته ناپ اغشتې څه خو چې استاد ما ته لیکچر خولي بیا خو دې ماشین ته څه کېنولې ما چې څوک راشي به ټرت په خپله چې ناپ وایي او مونږ ته داسې نه وایي چې لکه دا به داسې کوي او دا مونږ ته اوس څه پته لګي مړه هغه ته وایم چې ته راشه دې دوکان کې کښېنه یو یې دونه کار اغشتی دی اوس کښېني نه مړه نو زه څه وکړمه یار استاد بیا تللی دی استاد بل کاري نشته دی استاد نه مړه بسو استاد معاف کاله که یار خبر هم ده نه ونه کړه بس راختی یې یاره تاسو هم بس چې روژه وینې سم دم یې او بس په سوال باندې لاس پورې کړې سړیا سوال نه مړه دې جامونه څه جوړ کړي دي یار په دې څه نخرې جوړې کړي دي دا څه شی شو دا دونه کولو ته وګوره لکه چې هغه ناب کې غلط شوی ما یاره ناب کې غلط شوی نه خو ماله به ورته دې تاوان راکړي دا په دې زه څه وکړم څه تاوان یاره څه تاوان ته توران ولاړ وې یاره کار هم ګزاره څنګه ماله بله جوړه برخه دې څه پکې چیرې ماله بله جوړه نه پرې دمې چېرته ماله بله جوړه ښه دي تاله به جوړالي تاله به مړه ته استاد دې جامو طرف داسې شی دې جوړ کړی تاله به نوې جوړالي ته څه کوې یارو کې تاله به زه بله جوړه وهلم بس نور څه کوې جامو کې مطلب دی او ناستې یار بس صحیح ده ماله به بله جوړه واخلي دا په دې زه حکم دا واخلي په او دې د اختر نه مخکې به یې لوګنډي بس صحیح ده صحیح ده بس خبره ختم د اختر په شپه پر به زه راځم حقا چې جوړه تیاره وي نه مړه په شپه به راځې یا لکه دا څه لانجه دې لړلې ده په مړه استاد نو تم دکان کې نه کېنې ما خو د تا ورته دا تاوان ومنه د ما دله یو قینچي دلته و چې دا پته یې لګېدلې و مړه نو لا ته لا پسې پېږې نه او لا تېرې ته نه په مغشتې و مړه استاد خو بس څه کوې مونږ وې ځان به پې لږ هوښیار کړو مړه خو غریبي 2-3 روپو جوړې خرابه شوم د روژې د تو بس استاد ورته تاوان ومنه که نه خدای زمونږ استاد لري مړه او استاد تا ورته چټي تاوان منه مړه پرېږده چې دا پته یې لګېدلې ولې کې مې دا دا چو مړه بس زور دې ماله دی اورې بس 2 منټه نه بار شي بیا خلکو نه ناپونه مخ دی